شاګردي مو څونه وخت کړې ده او اوس چې استاد شوي نو څونه وخت تاسو 12-13 سال په دې کې تیر کړ نو کوم ډیزاینونه پکې داسې دي چې هغه خلک ډېر خوښ دا راته وایه کمره په څومره وخت کې کوې؟ السلام علیکم ګرانو کتونکو جعفر شاه درویش یم دې وخت په یو داسې کور کې موجود یم چې د سیلینګ کار پکې چالو دی د زړې مینې سره تعلق لرونکي ډېر تکړه هنرمندان ډېر تکړه استادان لګیا دي په دې سیلینګ کې دی داسې قسم ته ډیزاینونه وکړو چې زه په دې ویډیو کولو مجبوره کړم ډېر ښکلي ډیزاینونه دي او ډېر زبردست کار دی د دی تاسو ته په دې ویډیو کې د دې وضاحت کوو دوی سره به څه خبرې اترې کوو نو راځئ چې ملو شو سره استاد جي څنګه ژوند مو څنګه روان دی؟ شکر د الله فضل تاسو خیر دی خیر دی شکر دی دا راته وایه چې نوم مو څه دی او د کوم ځای سره تعلق لرئ؟ زما نوم محمد علي دی او زه د زړې مینې سره تعلق لرم. ښه جي دا راته وایه چې د څومره وخت وشو چې دا کار کوې؟ شاګردي مو څونه وخت کړي ده او اوس چې استاد شوي نو څونه وخت وشو؟ یاره جي ما خو تقریبا 2 کاله شاګردي کړې ده او 2 کالو نه پس بیا زه کوازې ته ښه یم نو تقریبا زما 15 کاله کېږي 6 کاله چې زه استاد شوی یم. صحیح شو دا راته وایه لکه مخکې خو به دغه کچه کمرې وي او دغه لرګي او کړۍ وغیره که نه دا سیلینګ چا نه پېژندو دې کې چې دا سیلینګ راغلی دی عام شوی دی څو کاله به کېږي؟ یاره جي د دې خو تقریبا ډېر کېږي مخکې اکثر د ګلونو والا د فرمو والا دا سیلینګ به اوس فینسي سیلینګ دی فینسي ډیزاینونه دي اوس هغه شی ختم شوی دی کړو ته چې به کومو خلکو کولو نو هغه تاسو خیال کړي اوس هم دکانونو کې موجود دی اکثر ګلونو والا هغه شی کینسل شوی دی اوس اسلام آباد شو د دې ځایونو کې ډېر سپیشل ټولو نه عام سیلینګ دغه دی. صحیح شو جي نور کار بهترین دی خو خلک پکې جي داسې خلک شته چې یاره لکه قسمه قسم خلک دي پکې بعضې نیم سړی یاره مونږ ته راشي مونږ ورته ریټ ووایو تقریبا زمونږ 90 روپۍ ریټ دی 85 مونږ ورته دا ووایو هغوی وایي چې یاره پلانې راغلی او مونږ ته په 50 باندې کولو ریټ خرابوي نو 50 والا خلک خو داسې دي. صحیح شو زمونږ مټیریل کار هم شرموي ټیک شو مټیریل چې هغوی بره څه لګوي نو خو تا ته پته نشته که نه او ما ته پته زه څنګه مټیریل لګوم. صحیح شو ډز والا کار بهترین کار او تار اکثر مونږ سره تار دی زیړ تار دی به تاسو ووینئ تاسو ته به زه وښیم هغه صحیح تار دی اصلي تار دی هغه په تقریبا اوس په دې وخت کې په 2000 روپۍ په 2100 روپۍ کیلو دی او د دې ډس په ځای باندې ډېر خلک داسې شته چې هغه د سټیل میخونه وایي سټیل میخونه ټکوي او بعضې ناکامه سټیل میخونه خو بالکل ناکامه دي. صحیح شو او نور کار زبردست کار دی صحیح کار دی سیلینګ داسې شی دی چې یو کمره کې تا سیلینګ وکړو هغه کمره به اوړي کې یخی او جمی کې به هغه کمره ګرمی او ډیکوریشن بهترین ډیکوریشن دا اوس چې تاسو دا کمرې به کتونکو ته وښایې دا اوس داسې نه ښکاري چې کله رنګ شي که نه جي رنګ شي چې بیا مونږ چې ننوځو مونږ ته هم پته نه لګي چې نه جي رنګونه مونږ نه کوو رنګ سازان کوي خو مونږ چې ننوځو که نه مونږ ته هم پته نه لګي دا مونږ کړی که دا چا کړی داسې بهترین او دومره زبردست شي که نه خوند یې جوړ شي ډېر. دا راته وایه کمره په څومره وخت کې کوې؟ کمره خو پنجابیانو به شان کار نه کوو مونږ خو تا ته پته پښتانه یو که نه جي کمره مونږ په 2 ورځو کې کوو او بعضې نیم کمرې وړي په 1 نیمه تسلۍ سره کار 1 نیمه ورځ کې مو شي اوس پنجابیان هغوی پکې 15 ورځې مړی او 6 مړی او بس دغه کار یي. دا راته وایه د دې دا مساله ګرانه ده په ریټ کې او کارزانه ده بل دا راته وایه دا مساله اکثر دوی وایي دا زر اوچېږي که نه چې ناجاڼه مزدور نو هغه به څه کوي بیا؟ نو ناجاڼه مزدور خو داسې ناجاڼه مزدور خو په دې نه پوهېږي که نه اوس دې دپاره خو ټرین کس پکار دی دا خو چې دې جوړه کړه دا به 2 منټو کې 3 منټو کې دننه لګې که و دې نه لګوله نو بس وچه ده درنه خرابه ده درنه یاره ګرانه خو ده بالکل ګرانه ده دا تقریبا په 500 روپۍ بورۍ ده که نه 550 کې دا بورۍ چلیږي نو ګرانه خو ده خو د مال کې هم ګورې قسمه قسم دلته کارخانې که نه نو لکه ټولو کارخانو کې یو شان مال نه میلاویږي یو نیم کارخانه داسې چې د هغې مال بېکاره وي ټیک شو مونږه ادمزو ارزانې خو بېکاره مونږه ادمزو کې کارخانه ده بهترین مال جوړی صحیح مال جوړی ټیک شو او د هغې مال ډېر زبردست دی.
ښه دلته کې د دې دا بل ملګرم دی د سره م یو څو خبرې اترې کوو او استاد جي څنګه یې ژوند مو څنګه روان دی؟ خوشحاله شي یار، مهرباني ډېره مهرباني، شکر الحمدلله، الله تعالی احسان دی، بس ټایم پاس کېږي. کتونکو سره خپل تعارف وکړئ، د کوم ځای یې نوم مو څه دی؟ مو خو چې زړې مینې سره پاتې کېږو، امیر باچا نوم دی زما او بس دا سیلینګ کار کوو. تاسو څومره وخت نه لګیا یې؟ یاره تقریبا 13-14 سال خو شو. او جی لکه ډېر وخت پکې وشو؟ او ډېر وخت شو پکې، دی کې 15-16 کال هم بار تېر کړی دی، نور بقایا دلته لګیا یو. 15-16 کال هم بار په سعودیا کې تېر کړی دی. بار هم تاسو دا کار کولو؟ او جی بالکل دا کار هم کولو، سیلینګ دا بار هم کولو. دا راته وایه په دې کې خو به تاسو مختلف قسمه ډیزاینونه کولی شئ، پیژنئ به، نومونه به یې درځي. لږ وضاحت وکړئ، لکه تاسو 12-13 سال په دې کې تېر کړو، کوم ډیزاینونه پکې داسې دي چې هغه خلک ډېر خوښوي؟ یاره ډیزاینونه خو بس دا نن سبا پنسي سیلینګ چلیږي که نه، مخکې به ګلدار او پرمو والا به و که نه، پرمو والا اوس ختم شوی دی، اوس دا پنسي سیلینګ دی او دا رنګ کې ښکلی جوړېږي او مزېداري. او ډیزاینونه خو دا خبره ده چې بس مختلف دی پکې، په زرګونو دی پکې، نو چې څوک کم یې خوښ کړي هغه مناسب ریټ یې بیا. او جی دا راته وایه څه کتونکي که غواړي چې یاره مونږ هم سیلینګ کول ارمان لرو که نه، تاسو سره رابطه کول غواړي خواهشمند حضرات، نو خپل نمبر ورته ووایي، د دې کار لږ وضاحت ورته وکړئ چې یاره تاسو به څونه رعایت به کوئ، څه ریټ سره به دا کار کوئ او څنګه به یې کوئ؟ کار خو انشاءالله تعالی ښه مطمئن کار به وي، ښه تسلي بخش کار به وي، لکه داسې نه ځان خلاصول یا داسې 2 نمبرې سامان پکې هېڅ به هم نه. انشاءالله تعالی کار به ښه مطمئن کار، یو ریټ 2-3 قسمه ریټونه چلیږي. دا ډریل والا په 75 چلیږي، بل دی کې ډز والا چې کم دی نو په 80 روپۍ چلیږي، 85 روپۍ، او ریټ به انشاءالله مناسب وي. 0341 028 9754 دا نمبر دی جی، څوک رابطه کوي نو په دې کولی شي. جی اخیره کې څه پیغام ورکول غواړئ؟ جی بس پیغام خدا دی چې کم سړی چې لکه مثال خبره په کور باندې لکونه روپۍ ولګوي که نه، نو د هر سړي دا خواهش چې زه پکې ښه نه ښه کار وکړم. صحیح ده، نو هر یو هنرمند له پکار دی چې ښه نه ښه کار وکړي، خپل وس مناسب چې کم د هغه نه کېږي، نو ښه نه ښه کار پکې پکار دی چې ټایم پاسي ونه کړي. او چې ټایم پاسي ونه کړي، داسې کار ونه کړي چې لکه سبا خراب شي که نه، مالک هغه پیسې خراب. جی او بالکل، لکه هغه پې دومره خرچه کړي نو چې خامخا ته خپل وس مناسب ښه کار والا وکړي. صحیح. جی ها کتونکو تاسو قتل د دې هنرمندانو دا هنر یقینا چې لګیا دي، ډېر محنت کوي. دا استاد جي تقریبا 12-13 سال نه لګیا دي، د دې کار ډېر مطمئن کار دی، ټایم پاسي نه کوي، که ټیکه ده او که دیاړي ده خو دیکه نه ورکوي وخت ته، کار د ایماندارۍ دی. که څوک خواهشمند وي نو کوشش وکړئ دوی سره رابطه وکړئ او ډېر ښه کار به کوي. یقینا چې ستاسو به زموږ د نن پروګرام خوښ شوي، په دې سره ستاسو نه اجازت غواړم. ښاد او باد بریالي اوسئ، د لوی الله په امان.